بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي روغ جوړ وای. په جنوري 2018 کې نقیب الله په کراچۍ کې شهید کړلی شو. راوانور او د ده سره نور ټارګټ کیلران یا قاتلان چې په ریاستي وردي کې د پښتنو وژنې کولې، یوازې نقیب الله نه تر 400 نه زیات پښتانه دوی هلته شهیدان کړي وو. دغه ریپورټ د ریاست چې کوم اول د دوی لپاره تحقیقاتي کمیشن جوړ شو، دا د هغو وو چې 444 فیک انکاونټر یعنی جعلي مقابلې یې کړي دي. د دې پر خلاف په یوه وخت کې په سیاسي یا په ولسي توګه باندې زموږ مبارزه شروع شوله، خو ډېر سر یعنی په مارچ 2018 کې د هغې مبارزې یا 2 میاشتې پوره نه وې چې د پاکستان د چیف اف آرمي سټاف د فوج چې کوم و هغه د نقیب الله شهید کور ته ورغی. د نقیب الله کورنۍ ته، د ده پلار ته، د ده ورونو ته یې دا یقین ورکړه چې تاسو ته به انصاف درکول کیږي. د نقیب الله د پلار سره وزیر اعظم هم او داسې نور لویو چارواکو لیدنې وکړلې. یعنې پس د هغې نقیب الله کورنۍ چې کومه وه، یعنې د پلار او ورونو د پی ټي ایم نه لارې هم جدا کړې چې موږ ته چونکې دلته انصاف ملاویږي، لہذا اوس موږ ته ضرورت نشته. او په پی ټي ایم یې د یو پریس کانفرنس د لارې غږ هم وکړ چې زموږ کیس به موږ خپل په عدالت کې وړو. نو په هغې نه پس په عدالتي صورتحال کې خو د پی ټي ایم لاس نه ورسېده، خو البته په سیاسي صورتحال کې د پی ټي ایم مبارزه تر نن ورځې پورې د هغې کیس دپاره لګیا ده. په سیاسي صورتحال کې پی ټي ایم په ولسي فکر کې نقیب الله شهید تر ډېره حده پوره ګټلی دی او ګټي به یې په عام ولسونو کې د نقیب الله قاتلین نقیب الله قاتل دی او وی به دا اف آی آر یا دا انصاف که پاکستان نه کوي د پښتنو د بچي په هر ذهن کې موجود دي چې د ده قاتل څوک دی او هغه ثابت شوی هم دی. د نقیب الله چې کوم قاتلان و راوانور د هغه په هکله چې څومره هم د ده ګناهونه و جرمونه و هغه پی ټي ایم ایکسپوز کړل او تر دې حده پوره کمپین یې وکړ چې په دنیا کې په ډېرو هېوادونو کې د راوانور په تګ راتګ هم بندیز و چې دی هغه ځای ته نشي تللی. نقیب الله یې په سیاسي لحاظ سره د دغې پرشر د وجې مجبور کړو چې د نقیب الله چې کوم قاتل و راوانور چې هغه پټ وګرځي او ښکاره کېدلی نشي، خو بیا د ریاستي واکدارانو په زور باندې هغه ځای پر ځای ښکاره کېده تر دې چې نن یې د ریاستي واکدارانو په زور باندې په عدالت کې کیس د بری کېدلو طرف ته لاړلو دا فیصله وشوه. د دغې فیصلې پر خلاف به زموږ سیاسي مبارزه بیا هم جاري وي. د دغې پر خلاف به سبا نه بله ورځ په 25 جنوري 2023 کې په هر ځای کې چې چېرته هم پښتانه دي یا چېرته هم انسان دوست خلک دی هغه احتجاجي مظاهرې کوي او ورسره د دوی وکیل سره زموږ چې خبرې وشولې دا کیس په داسې نه پاتې کیږي او په های کورټ کې به دا فیصله چیلنج کیږي چې دا مجرم دا قاتل خلک خپل انجام ته ورسیږي. د دغې په هکله به بیا هم موږ تفصیلات د خپلو ملګرو سره یا د ټول انسان دوست خلکو سره شریکوو، خو هیڅکله هم موږ دا کیس 100 کاله هم چې تیر شي پرېږدو یې نه. د پښتنو هر قاتل دا به زموږ په نښه وي او د هغې په هکله به د هغې په مخالفت کې زموږ مبارزه جاري وي او د پښتنو هر مظلوم چې کوم دی د هغه سره به زموږ ملګرتیا جاري وي. ډېره مننه.